ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیم روان راوته او تو په غزا کې شریک کېدو او شریک شو خو دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شاته پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله روانو سجي کې پړاو واچو نو دې ملګرو بوتي یا رسول الله پلانې نه دی راغلی وره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوتي دعوه پریدي فإيك فيه خير که خیر بکی جو رابش که خیر بکی نو سبي رابشي او که خیر بکی نه یو الله دې دمه کړی نو څه کوي دغه شان د ابو ذر غفاری مبارک ویل شو چې یا رسول الله ابو ذر نشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پریدي که خیر بکی رابش ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ څوک دی دغه موږ ځاله سیرت بیان کړي د څنګه پاتې کیږي نو پاتې شي خو کومه سورلۍ چې روانه کړې وه هغه کمزوري وه سورلۍ نه تله دومره زړور انسان او دومره بادر او دومره د الله په دین باندې مین چې سزي پورې په دې سورلۍ باندې لاړ خو بیا نور طاقت نه و نو د سورلۍ نه خپل سامان په شا کو او پیاده تبوک ته روان شو په دغه شړو کې او په دغه لارو کې د پیاده روان شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پړاو اچولی و دی روان چا ولیدو یا رسول الله څوک را روان دي دوړه داسې اوچتېده او څوک را روان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله دې کړي چې ابوذر وي په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مین و خلکو ولیدو یا رسول الله ابوذر دی وی رحم الله ابا ذر الله دې په رحم وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يوازي روان دي ودي بمريم يوازي او دي برا پاسیم يوازي او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلم دقه شان شو ابو ذر رضی الله عنه بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په خلافت کې الربذ علاقې ته تلو چې دا د مدینې نه لرې ده لږه او فاصله کې ده د مدینې نه او هلته ورسره صرف په دې ربزه کې د ده ښځه اوسېده او یو مري ورسره و غلام نو کله چې د مرګ ورته رانږدې شو او زنکدن پرې راغی نو هغه دواړو ته یې دا وویل تاسو به ماله غسل راکړئ او ماله به کفن راکړئ او بیا به ما دې دروازې سره بهر کېږدي دې لارې ته کوم طرف باندې چې خلک تېرېږي هلته به ما کېږدي نو که څوک را تېر شو نو خوا کې به ورسره ودرېږي دا به ووایي چې هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو ذر دی وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری دی وایي موږ سره مرسته وکړي دی راسره ښخ کړي جنازه پې وکړي نو څوک به راشي په مسلمانانو کې په ما باندې به جنازه به وکړي او ما به ښخ کړي کله چې وفات شو نو ښځې او کم مري چې غلام هغوی وله غسل ورکو کفن ول ورکو بیا پرېښودو دغه ځای کې هغه دغه سره یې کېښودو لاره کې سبحان الله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را روان خپلو ملګرو سره د عمرې نه وی را روان چې کتو جنازه پرته ده وی نږدې و چې د اوښان په دې جنازه له پاسه ختلی تپوس یې وکړو دا څوک دي غلام ورسره خوا کې ولاړو که نه هغه مري وی هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ابو ذر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری نو ټول ملګري په ژړا شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راکوی شو ژړلی او دی وی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر رښتیا ویلي و تمشي وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک پیغمبر ویلي چې دی به یوازې را روان دی یوازې به مري او یوازې به راپاسي نو بیا راکوی شو او جنازه پې وکړه او بیا یې ښخ کړو یو روایت کې داسې راځي چې کله ابوذر غفاري رضی الله عنه باندې زنکدن راغی نو ام زر ورته په ژړا شوه نو ابوذر ورته ویل ما یبکیکي ته ولې ژاړې هغې ورته ویل وما لي لا ابکي ولې به نه ژاړم وانت تموت بفلات من الارض او ته په دې شړ ځمکه کې موږ ته مرې ولا ید لي بدفنک او زه ستا ښخولی نه شم وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه او ما سره داسې کپړې هم نشتي چې ستا د کفن دپاره پوره شي نو هغه ورته ویل لا تبکي وابشري جاړه مه او زیری دله در کومه پیغمبر دا ویلو چې زما په ملګرو کې یا داسې ویلو چې په تاسو کې به یو سړی مري په شړه ځمکه کې او مؤمنان به راځي په هغه باندې به جنازه کوي نو کوم ټیم کې چې پیغمبر دا خبره کوله
نو په هغه ټیم کې چې څومره ملګري وو هغه ټول مړه شوي دي او زه پاتې شوی یم نو زما ایمان او یقین دی چې دغه قسم زه یم چې په شړه ځمکه کې ومرم او پیغمبر ویلي چې د باندې به مؤمنان جنازه کوي والله ما کذبت ولا کذبت په الله مې د قسم نه زه دروغ وایم نه ماته دروغ ویلی شوي دي پیغمبر دروغ نه وایم دقه شان وشو او ابو ذر غفاري خو ډېر رښتینی انسان و د هغه د سیرت د بیانولو مقام نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر د زمکه د پاسه او د اسمان نه لاندې د ابوذر په شان رښتینی انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویې نشتی نو ابوذر غفاري رضی الله عنه پاتې شو خو هغه داسې نه و پاتې شوی چې مدینه کې پاتې شو په لاره کې لږ لیټ شو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې ملګری